بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کلاس 5 د ساينس آنلاین چپټر دی. د دې چپټر نوم دی انټروډکشن ټو کلاسیفیکیشن. په دې چپټر کې صرف د کلاسیفیکیشن باره کې خبرې دي، یعنی الله پاک چې څونه مخلوق پیدا کړل نو پای کې چې کوم ګروپونه جوړ شوي دي په هغه ګروپونو کې بیا دنه نور ګروپونه دي او څونه ژوندی مخلوق چې دی هغه په دې کې څنګه ډیوایډ شوی دی نو هغه موږ په دې چپټر کې وایو. نو اول په سر به موږ د کلاسیفیکیشن ډیفینیشن وګورو. ډیفینیشن داسې دی چې the arrangement of living organism into groups and subgroups is called classification. یعنی the arrangement of living organism. اوس په دې ډیفینیشن کې د living organism دا نوم چې دی دا راغلی، یعنی living organism چې دی هغه مونږه تقسیمو، هغه مونږه کلاسیفای کوو ګروپونو ته. په هغه ګروپونو کې بیا مونږه دننه چې دی نور ګروپونه جوړو، نو دې ته مونږه کلاسیفیکیشن وایو. مطلب دا دی اوس ډیر شی living organism وي، پلانټس دي، انیملز دي، بیا به انیمل کې قسمونه دي، بیا به پلانټ کې دننه قسمونه دي. مونږه اول د هغې ګروپونه جوړ کړو، بیا به هغه ګروپونو کې دننه نور ګروپونه جوړ کړو، نو دې ته مونږه وایو کلاسیفیکیشن. اوس دا یو اگزامپل دی، په دې کې مونږه لیوینګ ارګانیزم چې دی لیکلی دي. هارس چې دی نو هغه مونږه اس ته وایو. هین چې دی دا مونږه چرګې ته وایو. ایپل دا زموږ سره د مڼې ونه ده. ډاګ چې دی مونږ پښتو کې سپي ته وایو. مینګو چې دی نو دا مونږه د ام ونې ته وایو. کیټ پیشو ته وایو. بټرفلای تیتلی یعنی جنت مرغۍ. سنیک سامپ یعنی مار ته وایو. ډیر اوسۍ. پی شفتالو او ETC وغیره. نو تاسو کې په دې کې ډیر شی لیوینګ ارګانیزم دي لکه هارس، هین، ایپل، ډاګ، مینګو، کیټ، بټرفلای او سنیک، ډیر، پی ETC. اوس دا ډیر شی لیوینګ ارګانیزم دي. نو دا چې اوس موږ ګروپونو ته ډیوایډ کوو نو دا به څنګه کوو نو راشئ تاسو وینئ. اوس کلاسیفیکیشن دی، نو یو طرف ته مونږ ولیکو انیملز او بل طرف ته مونږ ولیکو پلانټس. نو په دې تیر شوي سلایډ کې تاسو وینئ چې دا ارګانیزم زموږ سره په دې کې دا مونږ چې دی کلاسیفای کړي دي. لکه انیملز کې مونږ هغه نومونه لیکلي دي چې هغه صرف زموږ سره انیملز دي. لکه په انیمل کې هارس دی، هین دی، ډاګ دی، کیټ دی، سنیک دی، ډیر دی، بټرفلای. او کوم پلانټس چې دي نو هغه مونږ جدا کړي دي لکه ایپل ټری، مینګو ټری، پی پلانټ. نو دې ته ویل کېږي کلاسیفیکیشن چې انیملز چې دي هغه تاسو جدا کړئ، پلانټس چې دي جدا کړئ. دغه شان په انیمل کې چې دي نو په دې کې ځانه ګروپونه وي، هغه بیا تفصیل باندې بیا موږ انشاءالله وروسته وایو. دغه شان په پلانټ کې چې دی بیا ځانه جدا ګروپونه وي، نو هغه هم تاسو په تفصیل باندې تاسو وایئ. اوس دا د کلاسیفیکیشن ایډوانټیجز یعنی د کلاسیفیکیشن فایدې څه دي. نو classification makes it easier to understand the characteristics of a big group of animals or plants by studying the characteristics of only one plant or animal of that group. دې مطلب دا دی چې classification make it easier. classification چې دی هغه موږ ته اسانۍ to understand چې موږ ځان پوه کړو the characteristics of a big group of animals چې زموږ سره د ځناورو یو غټ ګروپ دی د هغوی په کریکټریسټکس باندې موږ ځان پوه کړو. آر پلانټس یا د بوټو by studying the characteristics of only one plant or animal of their group. د دې ساده مطلب دا دی چې اوس زموږ سره یو ګروپ دی، که هغه زموږ سره د انیملز دی یا زموږ سره د پلانټ دی، په هغه انیمل کې موږ یو انیمل راوالو، د هغه کریکټریسټک موږ سټډي کوو. نو کلاسیفیکیشن موږ دا پیدا راکوي چې د انیمل په ګروپ کې د یو انیمل خاصیت ته سټډي کوي، نو هغه خاصیتونه چې دی په هغه ګروپ کې د ټول انیملي. یا یو ګروپ تاسو د پلانټ راوالی نو په هغه ګروپ کې د یو پلانټ کریکټر چې دی هغه تاسو سټډي کوي، د هغه خاصیتونه سټډي کوي، نو هغه به هغه د ټولو ګروپونه وي. نو دا زموږ سره و کلاسیفیکیشن او دا زموږ سره فایدې وي. انشاءالله کلاسیفیکیشن کې چې کوم نور ټاپکس دي هغه به موږ مخکې وایو. او که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو زما چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د دې چپټر باقي نورې چې دي به نور. الله حافظ.